اسلامي نظامي قطاعت پنجشیر ته داخل سول. مخکې له دې نه چې دوی داخل سي، ما خپله د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې له مجاهد صاحب سره خبرې کولې. همدغه پوښتنه مې ترې مطرح کړه چې دوی څه غواړي. نو مجاهد صاحب راته وویل چې دوی څو شرایط وړاندې کړي دي. زه غواړم که د ما خبره نه څوک خسته نه شي، زه دغه جریان له سره پیل کړم. ټول ابعادو باندې سامي صاحب که پوښتنه مهرباني وکړي. مننه قدرمن اوسئ ډاکټر صاحب. د افغانستان تیر تاریخ وګورو، مطالعه کړو، موږ خو دومره کم عمر هم نه دی چې دغه تیر تاریخ د موږ او تاسو نه وي لیدلی. خو دا تیر انقلاب شل کلن په خپلو سترګو ولیده. د افغانانو مظلومیت او په دې هیواد کې شل کلنه جګړه که دغه لنډ تاریخ یې راواخلو، 40 کلنه یې نه حسابوو. واقعا افغانانو ته په افغانستان په جغرافیه کې یو دردمن حالات و. په دې ځای کې، په دې هیواد کې خلک له خپلو حقونو نه محروم و. حتی چاته ژوند نه ورکول کېده، د حق نه ورکول کېده د زندګۍ او د ژوند. اوس داسې یو حالت ته موږ او تاسو داخل شوي یو چې هیواد مو آزاد دی، یو خپلواک نظام لرو، یو مرکزي نظام لرو، یو داسې نظام چې هغه د افغانستان په لیست باندې حاکمیت لري. دغه نن سهار روانم، باور په خدای وکړئ، یو ټکسي والا سره ناست وم چې کله د چاره‌ای عبدالحق ته ورسېدلو وای واقعا چې همدغه نظام د ژوند لپاره یو رامنځته سوی نظام دی. بیا یې یوه کیسه وکړه، وای 2 ورځې وړاندې یو 2 زنانو سره لوګر څرخ ته ولاړم. ټول سفر مې د شپې و او له هغې خوا نه هم بیرته یوازې راووتلم. د شپې کابل ته راغلم، خپله لاره کې څوک راته ونه درېدل چې څوک یې او کومې خوا ځي. نو تر دې حده پورې امن په دې هیواد کې حاکم دی. زه دا نه وایم چې دلته تبلیغات نه کیږي، تبلیغات به هم کیږي، ممکن ځینې مخربې کړي د امن د اخلال لپاره هڅه هم وکړي، ولې چې دا هیواد له 40 کلنې جګړې وتلی دی او په دغسې حالاتو کې لپاره د دې چې طالبان د دغه امن ابتکار دا په لاس کې وانخلي، امتیاز په لاس کې وانخلي، بهرنۍ کړي، استخباراتي کړي به هڅه کوي. ممکن په ځینې هیوادونو کې او بخي په ځینو ولایاتو کې یو چاته پیسې ورکول، یو څوک راجګول د نظام په خلاف، که هغه په د مدني حرکتونو په جمع کې وي، که هغه د نظامي حرکتونو په جمع کې وي، ممکن ډیره هڅه وشي. خو په ټوله کې زه تاسو ته اطمینان درکوم چې اوس په هیواد کې جګړه انتن نه ورکوي په اصطلاح باندې. حتی څوک نشي کولی چې دغه نظام قاب صاحب یو پوښتنه درته وکړم. دا پوښتنه د خلکو ده، خو زه به دا پوښتنه تاسو نه وکړم. پوښتنه دا دی چې وایي په دې پنجشیر کې هلته په دې سوشل میډیا کې دوی لابي کوي چې طالبان تللي خلک یې وهلي او نارمل کلیوال خلک یې وهلي او هلته یو رقم قتلونه کړي. په دغه کې که تاسو معلومات لرئ وضاحت ورکړئ. یو ستره رواني جګړه روان ده په دې هکله. قاب صاحب مهربان. ډاکټر صاحب محترمه، د هیواد په اشغالولو کې 2 جګړې تر ټولو مهم اثر لري او تر ډیره پورې ترې کار اخیستل کېږي چې یوه رواني فکري جګړه وي او یوه نظامي وي. خو د دغه نظامي جګړې د بریا لپاره فکري جګړې نه ډیره استفاده کېږي. په پیل کې چې کله د امارت اسلامي نظامي قطاعت پنجشیر ته داخل سول، مخکې له دې نه چې دوی داخل سي، ما خپله د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې له مجاهد صاحب سره خبرې کولې. همدغه پوښتنه مې ترې مطرح کړه چې دوی څه غواړي. نو مجاهد صاحب راته ویل چې دوی څو شرایط وړاندې کړي دي. زه غواړم که د ما خبره نه څوک خسته نه شي، زه دغه جریان له سره پیل کړم. دوی مهرباني حتی ووایه ځکه دا پوښتنه د خلکو لپاره توضیح ورکړه. مهرباني وکړه. او فقط د دې لپاره چې دغه تبلیغات له پیله شروع دي، داسې نه ده ډاکټر صاحب چې دا اوس پیل شوي دي. مجاهد صاحب ویل چې دوی یو خط دوی ته رالېږل شوی دی د احمد مسعود له خوا نه، په هغې کې لیکل شوي دي که چېرته دوی غواړي چې له موږ سره مذاکرات وکړي، مذاکرات یوې کامیابې نتیجې ته ورسېږي. نو یو خو دا دی چې پنجشیر ته د امارت اسلامي قطاعت نه داخلیږي. دویم شرط دا دی چې په وزارت دفاع، وزارت داخله او وزارت خارجه کې د معینانو یو چوکۍ دوی ته ورکول سي. همداراز د مسعود د قهرمان په صفت ومنل سي. داسې بې اساسه شرایط په پیل کې لا دوی ایښي وه. بیا چې کله مذاکرات بې نتیجې سول او د امارت اسلامي قطاعت له 4 خواوو نه پنجشیر ته داخل سول، نو دوی هلته هم داسې تبلیغات کړي وو چې حتی تورسر یې له ځانونو سره غرونو ته خېږولې وي چې طالبان راځي او دوی به په ډېرې بخښنې سره دوی به په تاسې جنسي تجاوز کوي، یا به مو پاکستان ته اړوي، یا به مو نورو ولایتو ته ځان سره انتقالوي. دغسې تبلیغات یې کړي وو. حتی د خپلې کورنۍ تورسر یې هم ځانو سره خېږولې وي.
بیا چې کله د امارت اسلامي قطاعت داخل شول نو په لاسپیکرو کې دوی ته غږونه وکړل چې تاسو راښکته سئ، هېڅ مشکل نشته، تاسو ته عمومي عفو سوي. حتی په دغه ځایونو کې د صحنې ډېر شاهدان کېدی چې دلته وي هم زنانه به راتللې وو، ویلې به یې چې ورسئ د مونږ خاوندان په هغه ځای کې د بې وزنۍ لپاره د دې چې دوی موږ ذهناً شکنجه کړي یو او دې نه یې ډارولي وو چې د امارت اسلامي ځواکونه کېدای شي دوی سره دغسې تعامل وکړي. نو تبلیغات په پیل کې شروع وه. زه اوس هم همدغه تبلیغاتي بهیر روان دی، خو هلته د موږ ډېر په لوړ تعداد باندې قطاعت پراته دي. پنجشیر ولیست د موږ قطاعت ونیولی دی او هلته له ملت سره واقعا ښه برخورد کېږي، ملت سره ډېر ښه برخورد کېږي، هغوی ډېر خوښ دي. یو ښه مثال زه تاسو د شمشاد تلویزیون وروستی راپور درکولی شم چې که تاسو د هغوی خبرې په دغه کې واورئ، له تیر نظام نه حتی هغوی خوښ دي. په دې اوسني نظام کې هیڅ کوم قسمه تعذیب نشته، هیڅ کوم قسمه تهدید هلته د پنجشیر اوسېدونکو ته نشته. لکه څنګه چې موږ احترام د هلمند خلکو ته لرو، لکه څنګه چې د کندهار ته لرو، لکه څنګه د ننګرهار، کونړ، د فاریاب، بدخشان، دا ټول د موږ هیواد دی. کله چې موږ د حاکمیت دعوه لرو، د دغه جغرافیه کې اوسېدونکي خلک هغه حتی یهود ولې نه دي د هیواد اوسېدونکي، هغوی ته موږ باید د رعیت په سترګه قایل سو، دوی ته حق ورکړو د ژوند او ټول هغه بشري حقونه چې دي هغوی ته موږ ژمن یو. چاته اجازه مه ورکوئ چې د امارت اسلامي په خلاف تبلیغات وکړي. یو وضاحت ورکړي، ځکه دلته ځینې خلک وایي چې دغه امارت اسلامي افغانستان کې فقط پښتانه حضور لري او بل قومونو ته تاسو حق نه ورکوئ او بل قومونه پکې نشته او تاسو فقط د ټول محور د پښتنو په محور باندې ګرځي. دلته هم که تاسو وضاحت لرئ مهرباني وکړئ. د امارت اسلامي د ټولو اقوامو کور دی. کله چې موږ تاسو غواړو چې حکومت د دایمي او قایم پاتې سي، د هغه حکومت کې د قوم پرستۍ د سمت پرستۍ کرښې ماتې سي او کوم قومونه چې د سمت پرستۍ او د قوم پرستۍ په اساس رامنځته سوي وي، هغه حکومتونه په ډېر کم وخت کې ړنګېږي. امارت اسلامي یو داسې نظام دی چې د دې کې د سمت پرستۍ او د قوم پرستۍ هیڅ کوم قسمه دیوال نشته او نه هم دلته د قومیت په اساس باندې یو چاته چوکۍ ورکول کېږي. که چېرته تاسې وګورئ د موږ او تاسې د هیواد لوی درسیز څوک دی، د سترې محکمې معین څوک دی، همداراز د رئیس الوزرا دویم مرستیال څوک دی. په دې هیواد کې چې کله موږ تاسې یو نظام او د دې نظام د بقا لپاره لابي کوو او غوښتنه یې کوو چې دا باید همیشنی وي، په هغې کې باید قومي او سمتي دیوالونه مات کړل سي. څو ورځې وړاندې زه تللی وم تخار ته. د تخار یوه ډېره لرې پرته ولسوالۍ ده چې چال په نوم. په هغه ولسوالۍ کې ډېری اوسېدونکي د هغې ازبک دي. باور په خدای وکړئ، له کومې سیمې به چې د موږ د موټریز کاروان تېرېدل، ماشومان او سپین ږیري به په دیوالونو باندې ولاړ ول او لاسونه به یې پورته کړي وو، سلامي به یې کوله. هغه قومونه ازبک وو خو احترام یې درلود. نو بناءً دا نظام په قومي اساس نه دی جوړ شوی او کوم نظام چې په قومي اساس جوړ شي هغه پایښت نسي کولی. امارت اسلامي د ټولو اقوامو کور دی. په دې نظام کې د افغانستان ټول اقوام ځای لري، ټولو اقوامو ته احترام کېږي، هیڅ بهتري په قومیت په اساس دلته نشته، هیڅ کومه بهتري دلته د سمت په اساس نشته. په نوم یو ملګري وړاندې دلته یوه خبره وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ قوم نه دی توانېدلی چې د افغانستان یو بل قوم له منځه یوسي او له دغې خاورې حذف کړي. زه وایم د دې برداشت به سم نه وي. افغانستان کې د اوسني نظام په وړاندې یو څو محدود جګړه ماران دا قوم نه دی، بلکې دا د قوم یو څو هغه لنډغر دي چې په حتی د دوی په واکمنۍ کې هم ورنه پتنګ ول. هغه خلک دي چې دلته په هیواد کې به د مړو د ورځو د لمانځلو په وخت کې حتی ژوندي خلک مړه کول. زه وایم دا به قوم نه وي. هیله ده چې یو څو لنډغرو ته د قوم نوم ورنه کړو. دویمه مسله دوی د ټاکنو یاده کړه. زه وایم که د افغانستان په کوم ګاونډي یا په نړیواله کچه باندې کوم داسې هیواد وای چې دغسې شرمېدلې 2-3 دوره ټاکنې پکې شوې وای، کېدای شي دغه هیواد اوسېدونکي بیا ځل له ټاکنو نفرت کړی وای او د ټاکنو د نوم له اخیستلو سره استفراق کړی وای. خو متاسفانه چې لا هم دلته ځینې خلک شته دي چې هغه دغسې شرمېدلې ټاکنې چې په تېرو 3 دورونو کې موږ تاسو ولیدلې، هغه بیا ځل هم ورباندې ولاړ دي او هغه د افغانستان د معضلې یو حل بولي. زه وایم د یو نظام د مشروعیت لپاره د هغه نظام یا د هغه حکومت له لوري د ټاکنو انتخاب دا به زه وایم چې یو مسلم او مشروع دلیل جوړ نسی. په همدې خاطر چې موږ تاسې په نړۍ کې ځینې پرمختللي هیوادونه د سعودي عربستان او د نورو خلیجي هیوادونو په شمول لرو چې په هغو هیوادونو کې اصلا ټاکنې نه کېږي.
هغه نظامونه یو بل نوع نظامونه دي. همداراز که د اسلام دایرې ته موږ تاسو وګورو د ځاین په انتخاب کې موږ تاسو ته اسلامي ارشادات څه وایي. راځئ ډېر له دغې دیموکراسۍ هم متاثر نه شو. د یو هیواد په پرمختګ د یو ملت په پرمختګ کې له دیموکراسۍ استفاده وکړو، نه دا چې ځینې ارزښتونه ورته تر پښو لاندې کړو. زه په دې باوري یم که په افغانستان کې بیا ځل هم ټاکنې کېږي د تیر په رقم باندې هغه خلک به د نظام رأس ته راځي چې هغوی سره د بوجې ډالرو تمویل په څنګ کې ولري. زه فکر نه کوم چې داسې د ملت له غېږې راپورته سوی ژمن سړی د اقتدار ته راسي چې هغه فقط او فقط له د نظام وغواړو چې امنیت وعده دې کړې وه تامین کړی دې دی. هو راځه اقتصاد مې را جوړ کړه، جوړولی سي دی به ووایي چې آیا یې نه. همداراز نورې هغه غوښتنې چې هغه د ملت دي باید له حکومته یې وغواړو. دا د نظام یو مسؤلیت دی چې ملت ته هر سهولت برابر کړي او دا د ملت حق دی چې نظام له ګریوان راونیسي او خپل حقونه ورنه وغواړي. ډېره مننه.